السلام علیکم. که تاسو د کور نمبر ته یو اجنبي کس کال کوي نو تاسو به هغه څنګه بندوئ په هغه باندې سمپل تاسو به هغه بلاک کړئ. نه چې بلاک یې کوئ نو هغه بیا د بل نمبر نه د بدل نمبر نه بیا په ازابول وکړئ د بل طرف نه به رنګونه کوي د بل نورو نمبر نه تاسو به د هغه کم یو نمبر بندوئ. لکه اجنبي نمبر یې تاسو ته یو کال ترې راشي هغه اټین شي نو بس هغه ته پته ولګي چې یاره دا د کور نمبر دی هغه بار بار د بل نمبر نو د بل نمبر نه تاسو ته رنګ تاسو به هغه څنګه بندوئ. سمپل تاسو به یو نمبر بند کړئ بلاک کړئ تاسو بل نمبر بلاک کړئ تاسو ډېر داسې نشئ بلاک کولی چې تاسو ته بار بار د بدل نمبر نه تاسو ته کال کېږي. نو راځئ نو تاسو ته به زه د ټول ډیټ باندې پوه کړم تاسو ته چل قیمتي دی. په دې کې یو سیټنګ دی چې تاسو هغه وکړئ نو تاسو ته به چې کوم نمبر تاسو سره سیو دی د هغې نه به دې ته تش رنګ راځي بس نور به یو طرف نه دې ته رنګ نه راځي. راځئ تاسو ته زه هغه سیټنګ ښیم. نو تاسو به سمپل د موبایل سکرین ته راشئ تاسو چې په کوم ځای کې نمبر یې لیکئ تاسو به هغه ځای کولاو کړئ داسې دا په هر یو موبایل کې دا بره سیټنګ دا په هر یو موبایل کې دا به تاسو داسې کولاو کړئ. په دې کې به تاسو داسې راشئ دا کال بلاکینګ یې لیکلی په دې به تاسو سمپل داسې کلیک واخلئ. په دې کې چې دا کوم بره آپشن د ما په دې خپل کې کولاو کړی دی دا به ستاسو په موبایل کې بند وي دا به تاسو داسې کولاو کړئ نو دا به داسې شي ستاسو موبایل چې ستاسو موبایل ته به چې کومې نمبر یې په دې کې نه دي سیو اجنبي نمبر نه به دې ته کال نه راځي. صحیح شو دې ته به د اجنبي نمبر نه کال نه راځي. نه به تاسو بیا نه سیم ماتوئ او نه به موبایل ماتوئ بس سمپل تاسو تش یو د آپشن کولاوئ نو په دې باندې به باري نمبر نه کال نه راځي. که ویډیو مو خوښه شوي نو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.